السلام علیکم قدرمنو درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اسلام اجازه ورکوي چې هر انسان څلور ښځې وکړي، خو زموږ ستاسو په ټولنه کې څلور ښځې خو پرېږده دویمه ښځه کول هم امکان نه لري. خو بیا په سعودي عربستان کې داسې یو علاقه، داسې یو ځای چې هلته کوم سړي دوه ودونه یا درې ودونه نه وي کړي نو هغه ته یو قسم پیغور ورکول کیږي. دغه علاقه کوم ځای کې د هر څوک دغلته دویم واده کولی شي. تاسو سره دا تفصیل شریکوم قدرمنو. که موږ تاسو وګورو نو په کومه طریقه باندې چې په پاکستان کې یا په نور اسلامي ملکونو کې دویم واده یو پیغور غوندې ګڼل کیږي، یو معیوب څیز ګڼل کیږي، نو په سعودي عربستان کې داسې یو علاقه ده چې الاجسا صوبه ورته وایي. هلته داسې یو رواج دی چې ښځې په خپله د خپل خاوند دپاره نوې پیغلې ګوري او غواړي چې خپل خاوند واده ورسره وکړي. د دې تاریخ داسې دی چې په 1981 کې دا کار شروع شوی دی چې خلکو خپلو خاوندانو دپاره ښځې کوي. ویل کیږي چې یوه ښځه چې خپل خاوند ته د دویم واده ترغیب ورکولو او د همدې لپاره هغه د خپل خاوند لپاره د دویم واده په تکل کې ووتله چې اخر هغې یو داسې جینۍ پیدا کړه چې هغه بالکل پیغله وه او د هغې واده خپل خاوند سره وکړو. خلکو دا ښځه پاګله وګڼله، یعنې کمقله یې وګڼله او ویل چې څوک داسې کولی شي چې په خپل ځان باندې بند راولي او دویم واده وکړي خپل خاوند ته. خو دې ښځې هغه خلکو ته وویل چې تاسو یقین وکړئ زما په خاوند باندې داسې څه اثرات چې هغه دویم واده سره ختم شول. او داسې یو بله واقعه هم ده چې د معصوم محمد په نوم باندې یو کس و چې د هغې یعنې د ښځې سره یې 14 کاله د واده شوي و، خو اولاد یې نه و. خو چې کله بیا هغې ښځې خپل خاوند ته بل واده وکړو نو بیا د دې نه هم اولاد پیدا شو، د خپل دغه لومړۍ ښځې نه هم اولاد پیدا شو، یعنې د دویمې او لومړۍ دواړو ښځو نه اولاد پیدا شو. نو درنو دوستانو، بیا د هغه وخت نه وروسته په دغه علاقه کې دا یو رواج جوړ شو چې هرې ښځې به خپل خاوند ته دویم واده کولو. او همدغسې د الاحسا په صوبه کې په دغه علاقه کې دا روایت مضبوط شو او په دې سره د کورنو مشکلاتو خاتمه وشوله او خلک اوس په خوشحالۍ سره زندگی تیروي. نو دا د سعودي عربستان هغه تاریخ چې تر تاسو مو در ورسوو. مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله.